یو زنانه د لیور سره کینی، نبی رسول الله فرمایل دا خو مرګ دی، مرګ لیور څه شی دی؟ مرګ دی، ځان ساتي دې خبر. صحیح. نو اوس ماحول د شوی دی سيزونه داسې چې پای کې محارم هم د انسان سره غي یو ځای کېناسته، یو ځای یو کمره کې بس هم لاسته، نو څه پروا نه وه. دور داسې شروع شوی دی چې دا الکان د خپل خویندو سره په یو کمره کې پرېښودل دا ماته مناسب نه ښکاري چې کله بالغ شي. دغه شانتې ترونه دي او دغه شانتې ماماګان دي. حالات داسې دي چې دا هم چې کله یو جنیا بالغ شي نو دې سره پرېښودل نه دي پکار، ناروا نه دي. د شریعت ته قانون چې کوم هغه راغی او قانوني شرع هغه موږ ته داوي چې دې څیزونه فتنې جوړېږي. نو اوس ته سوچ وکړه چې فتنه د کم څیز نه جوړېږي، هغه ټولې ته دروازه ووهه چې فتنه هغه جوړه نه شي. دا ټول څیزونه دا په دې کې راشي، د ماما بچي، د تر بچي، دغه شان دا تمام څیزونه د دین هم سکې، د دین هم پرده کوي. خو کله کله داسې وشي، داسې حالات جوړ شي چې د تر بچي نه، د ماما د بچي نه، د لیور نه، د اوښې نه پرده کول ګران شي، ډېر مشکل وي. او زمونږ د پاکستان هندوستان ماحول هم دغه شانته دی، ډېر په مشکله د هغې نه پرده کېږي. بیا فقهای کرامو په دې باندې باقاعده بحث کړی دی چې یاره اوس د یو انسان دا اوس ونه کېږي چې د هغه په کور کې ورندار ده او دی ورسره اوسېږي پر اسکان، نو ده ته یا په کور کې دیوال وي چې دغلته په چونچاڼۍ کې اوسېږه، او یا ورته ووایي چې ځان له کور واله. د چا به د کور وس کېږي یا به د چا د کور وس نه کېږي، چېرته به ځي؟ ټول عمر خو تبلیغ کې هم نشي تېرولی. د هغې لپاره فقهای کرامو هغې دا خبره وکړه چې خیر دی که لیور دی هغه دې په کور کې اوسېږي، یا دا نور رشتې چې کومې تاسو ته ما نږدې یادې کړې چې چا نه پرده وه، دا دې په کور کې اوسېږي، یا دې سره د دې میل جول چې کوم دی هغه دې په خپل ځای باندې اختلاط دي، خو صرف دونه به کوي چې یو د زنانه خواله به دغه خلک بې اجازته نه راځي، بغیر اجازت د هغې کور ته او د هغې کمرې ته به نه راځي. او دویم شرط ولې دا دی چې د هغې سره به یوازې نه کښېني په هغه ځای. پوهېږي؟ نور دا رور دی، د ښځه ده، دا ورسره د دې خاوند رور دی، لیور دی، په یو کور کې ورسره دي، نو داسې نقصان نه. ګپې شپې او یو بل سره کلوز کېدل، یو بل ته نږدې کېدل، یو بل سره یوازې اوسېدل، هره خبره چې د هغې نه فتنه جوړېدی شي هغې ته به نه پرېږده، اسانه خبره ده، ناروا دي. نو دې څیزونو ته لږه خیال پکار دی او څه کې احتیاط پکار دی. ښه اوس هم داسې خلک شته، دوه قسمه خلک دي په معاشره کې. ځینې هغه دي چې دې خبرو باک هغه نه ګڼي، بالکل د دې مثال د زناورو دی. او ځینې خلک هغه دي چې هغه د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتي، خو په دې څیز کې تشدد ته رسېدلي، دومره انتها ته رسېدلي دي چې هېڅ صورت باندې او په هېڅ شکل باندې، په هېڅ مجبورۍ کې، په هېڅ ضرورت کې دا څیزونه هغه جایزه نه ګڼي. دا یو حماقت او بېوقوفتوب دی. شریعت چې څونه موږ ته اساني راکړې بس هغې عمر اساني او نوره پابندي هغې نه سیوا دا به کوي. نو ټولې رشتې به ماتې شي، ټول خلک به خفه شي او ضرورت په یو ضرورت باوجود به دا وایي زه شرعي پرده کوم، هلک به وایي زه شرعي پرده کوم. دومره غټ نقصان د یو مستحب او د یو سنت نه جوړ شي چې په هغې باندې بیا فرایض او واجبات پاتې شي، خبره عقیدې ته لاړه شي، عقیده پرې خراب شي. لکه داسې قسمه مسایل لالن دې ټولو خبرو ته احتیاط پکار. انسان له پکار دي چې هغه ځناور هم نه جوړېږي او انسان بېوقوف هم نه جوړېږي. اسانه خبره دې کې څه نشته. داسې هفته نشته چې په هغې کې ما ته دا مسله نه راځي چې یاره یو سړی وایي چې زما په کور کې زما وراره و یا زما خوری و زما د ښځې سره بدکاري کړې، داسې هفته نه تېره شوې، داسې مسله پکې نه راغله. او دا ډېره ټینشن مسله ده. الله دې نوم یې مسلمان وساتي. دا ډېر خطرناک کار. خپل کور کې بیا څه کوي، که ډس کې هم مسله جوړېږي، که نه کې. نا صحابي وفرمایل یا رسول الله دا څنګه عجیبه سیستم دی، څلورو ګواهانو پسې که موږ ګرځو لانجه جوړېږي، هېڅ په نه وي. که خبره کوو او ګواهان را سره پرې نه وي نو ګزار کړو، او که خاموشه پاتې کېږو نو موږ به ټول عمر ډک پاتې شو. دا به څه کېږي؟ د غیظ او د غصې او د دې څیزونو نه به څه پاتې شو، د غضب نه به ډک پاتې شو. دا به څه کېږي یا رسول الله؟ الله جل شانو دا آیتونه مبارکه ده د لعان ده هغه نازل کړه. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د هغه رنګ بدل شو په مجلس کې، وحي هغه راله او دا آیت مبارکه نازل شو والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم. چېرته یو سړي هغه عیب په خپله زنانه باندې ولګوي چې یاره دې بدکاري کړې ده، هغې سره ګواهان نه وو په دې خبره باندې دې سړي سره، او صرف خپل ځان یې ګواه بس دا مدعي او مدعي بس ګواه. بیا به څه کېږي؟ بیا به دواړو طرفونو نه قسم خوړلی شي. نبي علیه صلات وسلام ښځه هم راوغوښته او چې چا دا ګوته پېشوته کړې وي، یعنې خپل خاوند هغې هم ورسره راوغوښته په مجلس کې کېنو. او د نبي علیه صلات د مازدیګر د مانځه نه پس دا واقعه دا قسمونه دا خوړلی شوي. د فقهای کرام وایي چې الله مکه که داسې مسله راغله نو قسمونه به دې څه ټایم کې خوري؟ د مازدیګر د مانځه نه پس به خوري. دا ډېر خطرناک ټایم دی، دومره خطرناک ټایم دی چې په دې کې سړی دعا کوي هم زر قبلي، که بد دعا کوي هم زر قبلي.